یو کباړي غونډه کې راغله د چا څخه بناستي الک کباړي تا ته څه ضرورت دی خو ته بچاره غختلې را غختلې شی به کته دومره نارینه او دومره غیرتی او د دې خلکو مبارکۍ راغلی ول تعالی د اسره کافر درغلی دي ول هغه ول نقلاره ول د هغه مخه ول نسی کو دا کافر خو په افغانستان کې کافر او پاکستان کې کافر دي خو تعالی درغلی تاور استقبال کا لغړ خلک تر ایستل او ته ګړاول دي تا د اسلام آباد په ټولنه کې ول زی ور کړی دي او زما د ملک واغستو سړو سړو لوټي لوټي دی بکور ته څه رقم ذلیل او بیکار او خوار مولای تا را چا دعوت درکړی هغه بد کړلی ته چا را واستل هغه دوه هغه دونه بد شوی دي کو دا هر څوک زمونږ هر مشر دا را وختلې دا خلک چې را وختلې شوی دا د ملک د فساد د پار را وختلې شوی دي زه د دې لار نه د دې لس بیکر نه په طالب باندې غب کوم په امارت اسلام باندې غب کوم چې دا سه خراب چیرې دی نه راولي ځکه دې خلکو زمونږ د عمل واغسو خراب کو کو جهاد خو رسول د خدای فرمای الجهاد مازن الى يوم القيامه پاکستان کې هم جهاد افغانستان کې هم جهاد ستاد پاکستان کې مور او خور د پکی سوري تناستي خایستا باندې او موټرو کې دي ګرځي زما مور دي جړېږي او زما خور دي کونډېږي او زما ورېره دي جړېږي دا کوم اسلام د حکم قانون دی او چا چې راوستلې هغه به یو هدف او مقصد د پار راوستلې دی هدف او مقصد کې خدای مکامیاب ووا هر فساد د پاره چرانغلي سبا ورځ له بدا ناره بیا په خبر کې وچرا زه مناظره لته او کونړ لبس ته او الته ولا چیلنج ور کړو ته سپېت بچاله چیلنج ورکې خو لیکن ستاد اخله په منه د ارزه کې بدقه خبره کې اکسونه به وباسي خلکو ته ز پلان کې جمعات کې سود ریدل ما پلان کې ودریدل ما یوم غره حاضر نشو الته چې تلېو ما د خپل مدعا حق او دامه ثابته ولا هغه میدان نه راتله د دې دراتر نه رسته ډېر ډېر قصې جوړيږي خو الله رب العزت زمونږه په دې حال باندې ورحمېږي اوس په افغانستان کې د امارت اسلامی حکومت د پکاردارا چې د افغان د ټول افغانانو احترام دې وکړي شي دا د نوې ریکي چې دا پلان کې مرتد دی او دا پلان کې د پلان اره یو سړی پر یو اداره کې ولاړی اوس پورې مخکنی اداره کې ولاړو اوس بستا په څنګه کې ولاړی مخکې اشرف غنی عسکري کول اوس مولا هیبت الله عسکري کوي طالب عسکري کوي د سیمه کو چې ټول لا واخلې وی ناوې ته د حلال کړی